بسم الله الرحمن الرحیم. امام ابن القیم رحمه الله تعالی فرمایي وای دا څوک چې منځ کوي، هغه کسان نه چې منځ نه کوي، نه، څوک چې منځ کوي دا په 5 قسمه دي. اول معاقب، هغه کس چې الله رب العالمین به هغه ته د مانځه په وجه باندې سزا ورکوي، او دا هغه کس دی چې د مانځه د ارکانو او د شروطو او د واجباتو خیال نه ساتي. مثال طور د اوداسه خیال نه ساتي، او یا د خپل جامې او د ځای د پاکوالي خیال نه ساتي، او یا د وخت خیال نه ساتي. لکه دا چې نن سبا د ډېرو خلکو عادت جوړ شوی دی، خاص کر په هغه علاقو کې چې په هغه کې مطلب یو قسم ته صحرایي، هلته خلک د مانځه د وخت خیال نه ساتي، خاص کر د مازدیګر د مانځه. د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تلک صلاة المنافق، دا ته منافق مونځ دی چې دی یجلس یرقب الشمس، ناستي او د لمر انتظار کوي، وایي چې نور به ځه، وخت لا ډېر دی، وخت لا ډېر دی. حتی اذا کان بین قرنی الشیطان، کله چې نور یا لمر د شیطان د دوو ښکرونو په منځ کې شي، یعنی لمر د پریوتو حالت ته نږدې شي، نو قام بیا پاڅي فنقر اربعا، نو بیا 4 ټونګې ووایي، لکه کارګه، لکه مرغه چې 4 ټونګې ووایي، دغسې دی هم مونځ زر زر وکړي او ځان ورنه خلاص کړي. نو داسې سړی چې دی الله رب العالمین به ده ته سزا ورکوي خپل په مانځه باندې، نو باید مونځ په خپل ټیم باندې وشي. دویم هغه کس دی چې محاسب، د هغه سره به د مانځه په وجه الله رب العالمین حساب کوي، او د هغه سړی دی چې واجبات، ارکان، شروط هر څه برابر د مانځه، خو چې کله په مانځه باندې ودرېږي نو په مانځه کې بالکل خشوع نه، او سوچ او فکر یې بالکل د مانځه سره نه، بلکې په دې نه خبر چې ما 2 رکعاته وکړه او 2 مې نه دي کړې، په جمع به ولاړې په امام پسې، خو په دې به نه خبر چې دا څومره رکعات دی. د داسې سړي سره به الله رب العالمین حساب کوي. دی وجه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې لیس لک من صلاتک الا ما عقلت منها، وایي تا ته چې په مانځه باندې ثواب ملاویږي، په هغه مانځه باندې ثواب ملاویږي چې ته په هغه باندې پوه شې، یعنی په کم کې چې ستا ذهن او فکر او سوچ بل ځای، نو هغه منځ باندې تا ته ثواب نه ملاویږي. او دریم قسم چې دی هغه مکفر دی. مکفر دا معنا چې الله رب العالمین به تا ته په هغه مانځه باندې نه ثواب درکوي او نه به عقاب او عذاب درکوي، او صرف دا فریضه به ستانه ساقطه شي. دا هغه سړی دی چې کوشش کوي چې شروط، واجبات، ارکان مکمل شي، او د خشوع کوشش هم کوي، خو بیا هم کله کله شیطان ور باندې غالب شي. نو دا سړی په دې خپل کوشش باندې او په دې خپل جهاد باندې، لکه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله چې تعبیر کړی، په دې باندې الله رب العالمین دته ثواب ورکوي، خو د دې مانځه کم ثواب چې پوره ثواب دی هغه دته نه ملاویږي. څلورم قسم هغه سړی دی چې مثاب، هغه ته د مانځه ثواب ملاویږي، او هغه سړی دی چې شروط، ارکان، واجبات د مانځه هم پوره، او په مانځه کې خشوع هم وي، او ورسره فکر او سوچ هم په مانځه کې. دې سړي ته به الله رب العالمین د مانځه ثواب ورکوي. او پنځم هغه کس دی چې مقرب، چې هغه الله رب العالمین ته په مانځه باندې نږدې کیږي، او دا د الله رب العالمین د مقربینو بندگانو نه دی، د نږدې بندگانو نه دی. هغه سړی دی چې د مانځه نه خوند اخلي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بلال رضی الله عنه ته فرمایل چې ارحنا بها یا بلال، ای بلاله ته موږ ته په دې مانځه باندې وصایي راکه، دمه راکه. او ویل به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وجعلت قرة عیني فی الصلاه، زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی، یعنی د مانځه نه خوند اخلي. او د دې دا هغه سړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سړي په باره کې فرمایي چې ورجل قلبه معلق بالمساجد، د دې سړي زړه چې دا په مسجد پورې تړلی، یعنی چې یو منځ وکړي بیا یې په زړه کې دی چې خدایه ابل مانځه وخت به کله راځي چې زه منځ وکړم او د دې مانځه نه یو قسم ته خوند او لذت اخلي. دا سړی د مقربینو بندگانو نه دی. نو الله رب العالمین دې وکړي چې موږ د مقربینو نه وګرځو، او که د هغه نه نه د مثابینو نه وګرځو، دا څلورمه کومه درجه چې ده، او که هغه نه نو د مکفرینو نه وګرځو، او د دې دوو اولنو نه دی الله رب العالمین موږ نه ګرځوي. کوشش وکړه چې مونځ وکړې، خو صحیح یې وکړې او پوره یې وکړې، او خشوع په مانځه کې راولې، او د زړه خیال وساتې، وسوسې او سوچونه او فکرونه په مانځه کې ونه کړې.